بیا مو هم وخت په خیر ستړي مه شئ او استاد نصرت الله مقصودي را سره میلمه دی فعاله ځوان دی. د ده سره د ده پر فعالیتونو باندې د ده پر لاسته راوړنو باندې او د ده پر مبارزو باندې بحث او خبرې کوو چې څومره یې تلاش کړی دی، څومره یې کار کړی دی تر څو خپل ځان یو ځای ته ورسوي او لا هم څومره تلاش او زحمت ته ضرورت لري، لا هم کوم پلانونه په ذهن کې لري، لا ځوان دی او لا هم نور اهداف په ذهن کې لري چې هغوی ته ورسیږي. د دوی پر فعالیتونو د دوی پر لاسته راوړنو باندې به غږیږو او پر دې باندې به هم غږیږو چې د انګلیسي ژبه څومره مهمه ده او په دې وروستیو کې ځوانانو څومره پاملرنه ورته کړې، څومره توجه ورته کړې د همدې برخې ته او په اداراتو کې څومره رول لري، په افغانستان کې اوس څومره کاربرد لري. استاد ستړي مه شئ او سهار مو په خیر. ډېره مننه نظري صاحب. سلام تاسو ته او د ولسي جرګې تلویزیون ټولو درنو کارکوونکو او لیدونکو ته. خدای دې وکړي خوشحاله سهار مو پیل کړی وي او یو خاص سلام ټولو هغو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته چې همدا مهال په سنګرونو کې دي او د موږ او تاسو د آرامش او سوکالۍ لپاره کار کوي. یو خاص سلام ټولو هغو ته. ډېره مننه. واقعا دا هغوی دي هېڅکله هم د چا نه یېرېږي او هغوی دي چې موږ هم دلته ارامه ناست یو. واقعا ډېره مننه. استاد نصرت الله مقصودي څه وخت او په کوم ځای کې دنیا ته سترګې رڼې کړلې او تر دې دمه پورې زده کړې تر کوم ځای پورې رسولي؟ مننه نظري صاحب. زه په 1994 کال کې د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې نړۍ ته راغلی او خپلې لومړنۍ زده کړې مې په هماغه ولایت او په خپل هماغه کلي کې سرته رسولي دي د عبدالستار شهید په لیسه کې. او بیا په 1992 کال کې د مکتب څخه فارغ شولو. نو بیا په د کانکور امتحان مې ورکړ او د کانکور امتحان نه وروسته د کابل پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي ته کامیاب شوم او هغه پوهنځی مې وویلې او په 1996 کال کې د هغه پوهنځي څخه فارغ شولو او اوس هم په هماغه ارواپوهنې فیلډ کې او ورسره څنګ کې د انګلیش استاد په حیث په یو کنسلټنسي کې هلته ټرینر په حیث کار کوم. ارواپوهنه دې څنګه انتخاب کړل استاد؟ څه دلیل و چې ځینې کسان دي چې کمپیوټر ساینس او همداراز نورې رشتې انتخابوي، تا څنګه ارواپوهنه انتخاب؟ دقیقا نظري صاحب، اصلا هر پوهنځی یا هر فیلډ چې ځان ته موږ انتخابوو د هغې تر شا یو هدف وي. نو زه کله چې په مکتب کې وم هغه وخت کې ما سره بعضې داسې صنفیان و دوستان و چې هغوی یعنی درس به ډېر زیات ویلې خو بیا به هم وروسته به مشکلات درلود، وایي به چې ما درس نه زده کېږي یا به مثلا له ټولو خپلو دغه دوستانو نه د ټولو هغو خلکو نه چې دوی باید ورسره وای ورنه به بیخي ګوشهګیر و، لرې به ورنه اوسېدل ټول. نو اکثره خلک و چې دغه رقم ذهني مشکلات یعنې منټلی ټارچر شوي وو. نو هغوی لپاره چې ډاکټر ته به هم لاړل نو ډاکټر به هم ورته داسې دوا ورکړ چې یو څو ورځو لپاره به لږ ښه و، بیا به وروسته بیا هماغه مشکلاتو سره مخامخ سو. نو زه داسې کسانو سره وم، ما هغه وخت کې احساس وکړ چې د دې تداوي یعنې څه شی ده، دا رقم خلک خو دا حل لاره څه شی ده. نو بیا ما خپل تحقیقات په دې اړه پیل کړل. له ډېرو تحقیقاتو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسېدم چې دغسې یو فیلډ شته چې دغه رقم کسانو سره مرسته کولی شي او دا رقم مراجعین کولی شي تداوي کړي. نو هغې نه وروسته چې کله ما کانکور امتحان ورکوی د ما لومړنی انتخاب ارواپوهنه او بیا د خدای جل جلاله په فضل سره ورته هماغه خپلې خوښې ته هم ورسېدلې. واقعا نسبت د افغانستان خلکو ته په لیدو یعنې دې وضعیت ته په لیدو څومره اړتیا لیدل کېږي چې همداسې فیلډ ولوستل شي او د خلکو سره مرستې وشي او تلاش وشي خلکو ته هغه ذهني ارامتیا ورکړل شي؟ آیا ارواپوهان یا همدغه استادان یا همدغه محصلین چې فارغېږي دوی کولی شي دوی ته ذهني یعنې اسانتیاوې برابر کړي، ذهناً یې ارامه کړي؟ دقیقا نظري صاحب، اصلا ارواپوهنه دا د همدې لپاره چې دغه څوک چې یعنې منټلی یا ذهنا ټارچر شوي وي یا هغه ذهني مشکلات لري، ډپریشن و سټرس و دا کارونه، نو دوی سره باید مرسته وشي. خو بدبختانه باید ووایم چې موږ او تاسو په هیواد کې افغانستان کې یو غلط فرهنګ چې دغه د ټولو په منځ کې دی هغه دا دی، وایي چې کله څه ورته ووایي روانشناس یا ارواپوه
نو هغوی داسې احساس کوي داسې یو مایند سیټ ورته شوی دی زه خو لکه دوی وایي چې لیونی نه یم لیونی یو ډاکټر تقریبا. ما مخکې نورو خپرونو کې هم یاده کړې ده استاد، په نورو هېوادونو کې همداسې وي لکه یو د روانشناسۍ استاد ورسره وي د هر چا سره، هغه چې کله هم کوم ذهني فشار ورباندې راځي نو بیا ځي هغه ته مراجعه کوي، هغه ورته د حل لاره ښیي او یو څه روحیه ورته ورکوي. خو که په افغانستان کې چاته ووایي چې ته باید د روانشناسۍ استاد ولرې، ته باید یو ارواپوه استاد ته ورشي مراجعه وکړې، نو ده باندې به دا بده ولګېږي چې ولا زه خو درته لیونی ښکارم چې دا خبر ته ماته کوې. دقیقا نظري صاحب، دغه غلط فرهنګ شته دی په موږ افغانانو کې. نو انشاءالله په له وروسته له تېرو وختو څخه اوس ډېر ښه شوي دي. یعنې که یو 10 کاله مخکې ته فکر وکړو اصلا خلکو دې فیلډ ته بیخي علاقه نه وه او چې څوک به هر څومره له جدي مشکلاتو سره مخامخ وو نو هغوی نه تله ډاکټر ته او نه ورتله، نه یې ورته ویلې چې زه مریض یم یا مریض هم هغه ته ویلی نه سو. یعنې هغه څوک د ذهني فشار ورباندې دی. نو اوس لږ ښه شوي له هغه مخکې وخت نه، خو باید دې تر شا د موږ او تاسو دولت حکومت په دې برخه کې کار وکړي تر څو دغه رانګ مایند سیټ یا د غلط مایند سیټ چې د خلکو دی دا لرې شي او خلک وکولی شي د خپل ورځنی ژوند په اسانۍ سره مخکې ویسي. یعنې اوس موږ او تاسو لرو ډېر ښه ځوانان لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو، خو بدبختانه هغوی له دغه رقم مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنې داسې ځوانان لرو، داسې لیاقتونه پکې دي چې ډېر ښه لیاقت لري، مګر ځکه دوی هغه عزت نفس نه لري نو نشي کولی یو ځای کې که یو سوال جواب باندې پوهېږي هم جواب نشي ورکولی، یا خپلو دوستانو سره چې کله اوسي د هغې دوستانو سره د اوسېدو نه خوند نشي اخیستلی. نو دغه ټول کسان ضرورت لري چې یو روانشناس یا یو ارواپوه خواته لاړ شي او هغه ورسره بعضې اکسرسایزونه دي، بعضې نور ته د رای حلونه دي چې هغه ورسره کومک وکړي تر څو له ژوند نه واقعا موضوع ډېره جالبه وله. زموږ اصلي موضوع د انګلیسي پر زده کړې باندې وه، خو دا هم ډېره زیات مهمه موضوع ده. هیله ده په افغانستان کې داسې که نورو هېوادونو کې وګورو داسې ځانګړی ځای لري د خلکو لپاره چې هغوی یا جمعه یا هم د رخصتۍ ورځ باندې ورځي، استاد دې لیکچر ورکوي، د ژوند رازونه ورته وایي چې څه ډول باید کولی شي کار وکړو. خو اوس په افغانستان کې میده روانشناسان دغه فیلډ یې په لاره اچولی دی چې په پوهنتونونو کې هم داسې پروګرامونه په لاره واچوي یا هم نورو برخو کې داسې پروګرامونه په لاره واچوي چې خلکو ته وښایي چې څنګه موږ ژوند وکړو، څنګه د ژوند نه خوند واخلو. زه استاد پر انګلیسي باندې ورغېږو چې په افغانستان کې اوس څومره ورته اړتیا لیدل کېږي؟ نه خیر غیر دې نه چې موږ نورو هېوادونو ته لاړ شو هلته ژبه یې واوسېږي، په افغانستان کې داخل کې څومره کاربرد لري؟ نظري صاحب باید ووایم چې انګلیسي لکه تاسو چې څنګه درته معلومه ده یو انټرنیشنل لنګویج یعنې بین المللي ژبه ده، نو نړیواله ژبه ده دې ته ډېر ضرور، یعنې په ټوله نړۍ کې نه تنها په افغانستان کې دې ته ضرورت دی بلکې په ټوله نړۍ کې دې ته ضرورت دی. لکه اوس د نالج یا هغه د علم کومه ژبه چې ده هغه اوس ټول معلومات ټول شیونه موږ او تاسو په پښتو یا په دري کې نشو پیدا کولی. نو که چیرې غواړو چې پرمختللو زده کړو ته لاره پیدا کړو او وکولی سو چې د خپل ځان او خپل د هیواد یو پرمختګ ته ورسوو، نو هغې لپاره موږ او تاسو ضرورت لرو دغې د علم ژبې ته چې هغه اوس انګلیش ده. او نن سبا په افغانستان کې اوس که چیرې موږ او تاسو په انګلیش باندې پوه نه سو نو بیا هغه اوس کارونه موږ او تاسو په دفاترو کې په هر ځای کې ټول کمپیوټرایز دي، نو که نه نو هغې لپاره موږ او تاسو ضرورت لرو چې انګلیش باندې باید پوه سو تر څو هغه کارونه مخکې ویسو. نو زه یو ډېر غټ ضرورت وینم دې ته او ماشاءالله لکه څنګه چې موږ هلته وینو او کار کوو ډېر زیات ځوانان راځي او ډېر زیات علاقه لري د دې سره چې باید موږ انګلیسي زده کړو. حتی هغه کسان چې عمرونه یې ډېر پاخه دي او هغوی را روان دي دقیقا ځکه ضرورت ګڼي په دفترونو کې، عمرونه یې ډېر زاړه دي د شاګردانو او اوس راځي هلته موږ سره درس وایي او کوشش کوي د اوس ورته ضرورت ویني په دفاترو کې ځکه ورته راځي وایي. د انګلیسي د زده کړې هغه وخت ټایم څومره دی؟ په څومره وخت کې یو هغه کسان چې ذهن یې فعاله وي او څومره وخت کې کولی شي چې د زده کړې او مکمل خبرې وکولی شي؟ نظري صاحب انګلیسي زده کړه په څو ډوله ده. یو داسې انګلیسي زده کړه ده چې صرف موږ او تاسو ووایو چې خبرې وکړی سو، نو هغه صرف که خپلې خبرو مشکلات حلوو د هغې دپاره حد اقل موږ او تاسو باید یعنې یو کال درس ووایو ورته چې هغه سیستم موږ او تاسو ختم کړو
او وروسته له هغې نه بیا کولی سو چې هغه خپل خبرې مشکلات حل کړو، خبرې وکړو. او که داسې ووایو چې زه غواړم انګلیسي زده کړم او پرفیکټ شکل باندې زده کړم چې ټول نیټیو سپیکرز همغه د خپلو چې چا مورنۍ ژبه د هغوی په رقم خبرې وکړم، یا نظري صاحب دا ووایم چې لږ به مشکله وي چې یو کال کې دا موږ او تاسو وکړی سو. یعنې دې باندې بیا پراکټیکل یا د عملي کار ته ډېر ضرورت دی چې باید عملي پې کار وشي ډېر وخت لپاره، بیا هغې نه وروسته کولی سو چې موږ او تاسو واقعا. او په اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ارزوئ همدې برخې ته؟ او همداراز اوس که موږ وګورو سکالرشیپونه هم افغانستان ته راځي او یوازینی شرط یې هم دا دی چې باید انګلیسي زده واوسي. که په افغانستان کې هم دفترونو کې کار کوي یوازینی شرط یې هم دا دی چې باید انګلیسي زده واوسي. درې ژبې دری، پښتو او البته انګلیسي، دا ژبې خو باید چې یې زده واوسي. اوسنی وخت کې لیوالتیا څنګه ارزوئ د ځوانانو چې دغه برخې ته یې مخه کړې ده؟ نظري صاحب که موږ او تاسو وګورو یو څو کاله مخکې د موږ ځوانانو بدبختانه په دې زموږ ځوانان په دې هڅه کې وو چې د هېواد نه څه رقم موږ ووځو، څه رقم لاړ سو، خارج ته لاړ سو. مطلب دا نه و چې زه لاړ سم هلته درس ووایم یا بل کار وکړم چې شی ورته هېواد ته. نو هغوی تله د دې لپاره چې دغه هېواد نه لاړ شو، کار وکړم یو بل شی هلته. مګر اوس زه وینم چې ډېر ځوانان د موږ او تاسو فول برایټ او چیونینګ او دې پروګرامو ته اپلای کوي او هلته کولی شي خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسوي. نو اوس ځوانان په دې هڅه کې دي تر څو دغه ژبه او نه تنها د دې لپاره چې وظیفه کې ورته په درد وخوري، د دې لپاره زده کوي چې باید موږ او تاسو نورو هېوادونو ته سفر وکړو، هلته وکولی سو خپلې لوړې زده کړې سر ته ورسو. او دلته اوس مور و پلار یعنې والدین چې دي دوی هم ډېر خدای رول لري په دې کې او ډېر د خپل اولادونه تشویقوي چې راسي درس ووایي. نو ماشاءالله ورځ په ورځ موږ ښه کېږو په دې بخش کې او الله دې نور هم توفیق وکړي انشاءالله. په همدې هیله چې ځوانان نور هم تلاش وکړي او نه یوازې انګلیسي، داسې نورې ژبې هم شته دی په نړۍ کې چې د هغوی نه استفاده. او هغه متل دی که یو ژبه دې زده وي یو نفر یې، که دوه ژبې وي دوه نفر یې، که لس ژبې دې زده وي نو لس نفره یې. ډېره مننه استاد چې راغلی زموږ بلنه ومنله. مننه. سلامات اوسئ نظري صاحب. ډېره مننه. کور ودان. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. درنو دوستانو، یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده، دغه وګورئ. د دې نه وروسته بیا هم راسره ملتیا وکړئ. موږ له تاسو سره د سیشلز هیواد په اړه لنډ معلومات. سیشلز د افریقا لویې وچې په شمال ختیځو سواحلو کې د ختیځو طول البلدونو د 2.5 او 3 درجو او د جنوبي عرض البلدونو د 4 او 5 درجو ترمنځ موقعیت لري. پراخوالی یې 101 کیلومتره مربع ده او له دې پلوه د نړۍ 111 لوی هیواد ده. دغه هیواد 4 خواو ته له اوبو سره 491 کیلومتره پوله لري. سیشلز توده او لنده استوایي هوا لري. په دغه هیواد کې له سمندر سره د ګاونډیتوب له کبله هر کال کابو 2500 میلی متره اورښت کیږي. سیشلز د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځو اوبو کې له 92 لویو او کوچنیو ټاپوګانو څخه جوړ شوی کوچنی افریقایي هیواد دی. سیندونه یې ډېر لنډ او له اوبو ډک دي. د سیندونو ټولې اوبه یې د هند سمندر ته ځي. د دغه هیواد پلازمینه ویکټوریا ښار دی. د ټولو وګړو شمیر یې 95,000 کسانو ته رسیږي چې په هر کیلومتر مربع سیمه کې یې 200 تنه ژوند کوي. د دغه هیواد 65% خلک په ښارونو او 15% نور یې په کلیو او بانډو کې میشت دي. د سیشلز د قانون له مخې هره کورنۍ په ټول عمر کې د 2 ماشومانو د درلودو حق لري. د اداري ویش له مخې دغه هیواد په 25 ولسوالیو ویشل شوی دی. بیل اومبري، بی والون، کاکس او اوتاکاماکا یې مهم ښارونه دي. وګړي تور، سپین، اروپایي، افریقایي او آسیایي نژاده دي. د دغه هیواد ډیر خلک فرانسویان او د هغوی د پخوانیو افریقایي مریانو لمسیان دي. په دې سربیره هندیان، چینایان، عرب او نور اروپایان هم په دغه هیواد کې ژوند کوي. 95% وګړي هندي مذهبه، 2% مسلمانان او پاتې نور یې د ناپېژنده مذهب پیروان دي. رسمي ژبه یې انګلیسي او لیکدود یې لاتیني دی. د سیشلز د حکومت ډول جمهوری دی. نوی اساس قانون یې په 1993 زیږدیز کال د جون په 18 نافذ شو.
د دغه هیواد ولسمشر د خلکو په خوښه د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي. 2 ځلې کار کولای شي او د وزیرانو کابینه هم د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. د دغه هیواد ولسی جرګه 14 غړي لري چې 25 د خلکو په خوښه او 9 د سیاسي ډلو لخوا د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي. په دغه هیواد کې رای ورکول عمومي دي او د رای ورکولو سن پکې 19 کاله ټاکل شوی دی. دا سیشلز حقوقي نظام پر برېټانوي عمومي قوانینو، د فرانسې پر مدني قانون او پر سیمهیزو عنعنوي روایاتو ولاړ دی. د استناف محکمه او ستره محکمه د دغه هیواد لوړ قضایي ارګانونه دي چې قضایان د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. ولسواک ګوند، نوی ولسواک ګوند، د سیشلز لیبرال ګوند او د سیشلز ولسواک غورځنګ مهم او نفوذ لرونکي ګوندونه دي. دغه هیواد د 1990 زیږدیز کال د جون په 29مه له برېټانیا څخه خپلواکي واخیسته او هر کال همدا ورځ د خپلواکۍ د ورځې په نوم پکې نمانځل کیږي. د 1990 زیږدیز کال د سپټمبر په 2مه د ملګرو ملتونو ترڅنګ د نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب هم ترلاسه کړ. له خپلواکۍ څخه د مخه دغه هیواد د سړي سر کلني عاید کچې یوازې د خلکو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. خو په تیرو 4 لسیزو کې د هند په سمندر کې د ټاپوګانو له لارې د دغه هیواد د خلکو د سړي سر کلني عاید کچه 2 برابره ډیره شوې. او سیشلز اوس له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک یې لوړ عاید لري.